السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اتم درس پنځمه برخه ده. عنوان قرآن کریم کې د غیر انعطاف منونکي اسمونو پیژندنه. تیر درس کې موږ د غیر انعطاف منونکي اسمونو پیژندنه وکړه. نن به ان شاء الله په قرآن کې وپیژنو. هر هغه چا چې زما تیر درس نه کتلی نو له هغو څخه مې دا هیله ده چې لومړی د زما د اتم درس څلورمه برخه وګوري نو دا درس ورته اسانه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې موږ د قرآن ژبه زده کوو، خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ په قرآن کې تدبر وکړو او عمل پرې وکړو. د قرآن کریم پر موږ 5 حقه دي. لومړی حق یې دا ده چې باید ښه غوږ ورته ونیسو. دوهم باید ښه تلاوت کو. دریم باید معنی پوه سو. څلورم باید عمل پرې وکړو. پنځم باید نورو ته ورسو. موږ څه وخت په معنا د قرآن پیږو؟ کله چې د قرآن ژبه زده کړو. د قرآن ژبه چې ده عربي ده. نو راځئ عربي په خپله ژبه زده کړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ نننۍ موخې مو د غیر انعطاف منونکي اسمونو پیژندنه په قرآن کې. سورة البقره دوهم نمبر آیت، سورة البقره دریم نمبر آیت، سورة مریم 14 نمبر آیت، سورة طه 12 نمبر آیت او په اخر کې د یا او الف مکسوره توپیر. راځي بس لای ته ځو. تیر درس ته بیا یو کتنه غیر انعطاف منونکي اسمونه څه دي یو لنډه کتنه کوو. غیر انعطاف منونکي اسم یعنی مبني صورت هغه اسم ده پیښ زور زیر ناخلي او تل یو بڼه لري. دا د تیر درس یو لنډه کتنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. سورة البقره دوهم نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: دا د الله جل جلاله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته، د پرهیزګارانو لپاره لارښوونکی ده. لکه په تیر درس کې چې موږ ویل ذالک شی ده. ذالک اسماء الاشاره ده. اکثریت اسماء الاشاره غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. دلته راځم. د ذالک رفع حالت چی ده؟ ذالک. د نصب حالت چی ده؟ ذالک. د جر حالت چی ده؟ ذالک. کوم تغییر هم ولیدل؟ نه. نو تل یو بڼه لري. ذالک معنی چی ده؟ دا. راځم بل سلای ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقره دریم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده چې د هغو لپاره چې پر نالیدلو یعنی پر غیبو ایمان راوړي، لمونځ قایموي او کومه روزي چې مو ورکړې ده د هغې څخه د خدای جل جلاله د رضا لپاره لګوي. دلته ویني الذین چې ده د هغو لپاره. دلته راځم ګوره. رفع حالت چې ده الذین، نصب حالت چې ده الذین، جر حالت چې ده الذین. آیا تاسې کوم تغییر دلته ولید؟ نه، ټول په یو حالت یو بڼه لري. نو دا چی سو؟ دا غیر انعطاف منونکي اسم سو. څنګه؟ دې ته اسماء الاشاره وایي. نو اسماء الاشاره موږ په تیر درس کې مفصله توګه وویل چې هغه شی دي مبني دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلک عیسی ابن مریم. سورة مریم 14 نمبر آیات یو برخه ده. دغه د مریم د زوی عیسی علیه السلام. راځئ دلته راځو. شی د نوم عیسی په پای کې ویني. دې ته چې وایي الف مکسوره. دلته راځم. رفع حالت چې ده رفع حالت عیسی، نصب حالت چې ده عیسی، جر حالت چې ده عیسی. آیا تاسو کوم تغییر ولید؟ دلته نه. نو په پای کې نه جمع واخیستله، نه فتحه واخیستله، نه کسره واخیستله. که چیرې د اسم په پای کې الف راځي هغه ته چې وایي غیر انعطاف منونکي اسمونه یعنی مبني وایي. رفع حالت عیسی ده، نصب حالت عیسی ده، جر حالت عیسی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انی انا ربک. سورة طه 12 نمبر آیات یو برخه ده. زه ستا رب یم. شی سو؟ انا ما ووایي چې ټول ضمیرونه شی دي مبني دي. مبني په څه معنا؟ چې غیر انعطاف منونکي اسمونه دي. دلته راځم. رفع حالت یې ګورم سي. رفع موږ څه شی وایي چې کوونکی د کار ده، فاعل ده. رفع یې چې ده انا. نصب حالت ته راځم انا. جر حالت ته راځم شی انا. دا څو حالت لري؟ 3 حالت لري. څو وخت مو مشخصولی سو چې ان شاء الله د اسم برخه خلاصه کړو، بیا هغه وخت کې موږ مشخصولی سو چې په دې آیات کې چې ما یو برخه راخیستې ده دا رفع ده، نصب ده یا جر ده. راځئ بس لای ته ځو. په تیر درس کې ما د الف مقصورې څخه یادونه وکړه. نو
نن مې وغوښتل چې د یا او الف مقصورې ترمنځ توپیر څه ده. هر وخت چې تاسې قرآن تلاوت کوئ نو موږ څنګه پوه شو چې دا یا ده که الف مقصوره ده. د یا ځانګړتیاوې اول شی دي. که چیرې د یا لاندې دوه ټکي ولیدې هغه څه ده؟ یا ده، هغه باید یا تلفظ شي. دوهم، د یا په سر حرکات وي، یعنی دمه وي، فتحه وي، کسره وي، سکون وي. مثال دلته وګورئ، فی لاندې څه ده؟ کسره ده، وروسته یې څه ده؟ یا ده. دا څنګه ویل کېږي؟ فی. وینئ د یا غږ هم واورئ. دلته راځم، الف مقصوره څه ته وایي؟ الف مقصوره دلته وګورئ، یا غوندې شکل لري خو هیڅ حرکات نه لري. یو په سر یې بعضې وخت الف وي چې دې ته الف مقصوره څه ته وایي؟ یا الف. بعضې قرآن شریف کې الف مقصوره هیڅ په سر الف نه ده لیکل سوی. وینئ نه ټکي لري، نه دمه لري، نه فتحه لري، نه کسره لري، نه سکون لري. نو دې ته څه وایي؟ الف مقصوره. الف تلفظ کېږي. لکه دلته راځم، موسی. وینئ موسی نه ویل کېږي. ولې؟ چې آخر کې څه ده؟ الف مقصوره ده. ګورئ نه حرکات رسته پکې، نه دمه سته، نه فتحه سته، نه کسره سته، نه سکون سته. څه ویل کېږي؟ موسی. کله چې تلاوت د قرآن کول نو د یا او د الف مقصوره ترمنځ توپیر همدا. د نننۍ درس لنډیز د غیر انعطاف منونکي اسمونه مو وپېژندل په قرآن کې. په سورة البقره کې 2 نمبر آیات، 3 نمبر آیات، سورة مریم کې 14 نمبر آیات او سورة طه کې 12 نمبر آیات. په اخر کې د یا او الف مقصوره توپیر وپېژندل. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاوو کې مه هېروئ. خدای پامان.